بدونکو ملګرو د اقبال جان لالا د وفات په حواله سره زموږ سره دا ټیم کې طاهر لالا هم ولاړ دی، د هغه سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم طاهر. د اقبال جان لالا د وفات په دې حواله باندې یو څو خبرې وکړې. د موقع باندې خبرې کول لږ ګران کار دی، خو چونکې یو ډېر بهترین انسان زموږ په منځ کې نشته دی. د بعضې نوع انسان د مرګ داسې چې د کور نه جنازه وځي، خو بعضې نوع انسان داسې چې پوره کلي نه جنازه وځي. اقبال جان لالا اچانکي مرګ او څنګه چې ما ته تکلیف دی، بس همداسې د ټولو پښتنو ته تکلیف دی. او همیشه د خلکو په خفګان چهرې باندې خندا راایستې ده. الله تعالی دې هغه جان ښایسته کړي. څونه کتونکي چې دی زړونو ته دعا کوئ، هغه چې تاسو څنګه کیمرې مخې ته لیدلې همدغه شان د کیمرې نه شاته به همیشه به یې خندل، همیشه به یې داسې خبرې کولې چې انسان به چېرته نه خفه کېدو. نو الله دې هغه جان ښایسته کړي. ټولو درخواست چې دعا وکړي، دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې یاره د هغه لپاره دعاګانې کوو. تاسو هم د دعاګانې درخواست دی. ورکا چاته څه قسمه مصیبتونه دي الله ختم یې کا. الله د دې ټولې معاشرې محافظ شه. یا الله مسلمانانو سره د خیر او د رحم معامله وکړه، په ګناهونو د عفو قلم راښکاږه. یا الله الله رب العالمین د دې وفات شوو نه رضا شه، زموږ نه رضا شه. د عامه مقبره وبخه، ټول وفات شوي وبخه، نارینه او زنانه وبخه. موږ سره د رحم او د کرم معامله وکړه. یا الله مهربانۍ را سره وکړه. یا الله د دې علماو په علومو کې برکات ورته یا الله. وفات شوي ټول وبخه. یا الله وخت د زنکدن کې دا کلمه په ژبه جاري کا، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله یې تاسو ټول له خوشحالۍ درکړي. الله مو بخا که د اقبال جان سره د چا سره زباني شوي نو هغه دې ورته بخښنه وکړي، او که څه مالي د چا څه حق ورسره یا د چا په قرض وي یا نور څه وروڼه دي بچي دي او مونږ هم یو، نو انشاءالله چې هغه به پوره هغو له ورکوو ادا کوو به ته. او الله دې ستاسو ټولو اخر دنیا. ګرانو کتونکو زموږ سره دا ټیم کې صلاح رور ولاړ دی چې د اقبال جان رور چې کوم دی نو کوم چې وفات شو د هغه الله دې ولا دواړه جان ښایسته کړي. د هغه سره ډېره زیاته ناسته پاسته وه. صلاح رور سره خبرې کوو چې یاره د اقبال جان لالا په حواله سره هغه څه وه، یقینا هغه به ډېر زیات خفه. السلام علیکم. زبیر شاه بھائی تاسو څنګه پته ده چې لکه نن یوازې زمونږ د بړخیرې نه تقریبا د ټول پاکستان د ټول دنیا په پښتنو کې هغه یو نوم لرو. هغه د زرګونو نه چې په لکونو خلکو په ژوندو باچایي کوله. هغه ډېر ښایسته شعر و شاعري کول. په هغه شعرونو کې د هغه د مذاق شعرونه هم وو، د اصلاحي شعرونه هم وو، فني شعر هر څه په هغې کې وو. هغه په هر قسمه شعرونو باندې کار کوو. هغه لکه په ډرامو کې د فلم کار کړی دی، ډایرکټر کار کړی دی. نو سهار وخت زه وده وم چې ما ته د هغه زوی د هسپتال نه کال وکړو، د هغه په کور کې څوک نه خبر، او ما ته اطلاع وکړه ما ته چې دغه شان چل دی، خو ما نه منل. بیا ما چې کوم ملګرو سره رابطه وکړه، په ډېرو ملګرو هغه هم نه منل. نو چې ما کله پوسټ شیر کړو نو ما ته زیاتره خلکو ردې بدې هم چې لکه دروغ مه وایه، خو چې زه کله کور ته یې راورسېدم ما په خپلو سترګو زما په صلاح الدین نور دا راته ووایه ته خو به انتهایي خفه یې. دا خو ظاهره خبره موږ په خپله خفه یو، ځکه چې زموږ د علاقې یو سټار و، او مطلب دا دی چې یو ښه کردار هغه ادا کړی دلته ما خلکو وروڼه یې خوشحاله کړي دي. د هغه په ژوند کې لکه داسې یو څو خصوصیت چې هغه دې ملګرو ته ووایي چې یاره هغه یو خاص خصوصیت دا و که نه، لکه مثال هغه خلک چې وایي ټیر او سټپني،
د هغه مثال زه سټپ نه یم چې چېرته به تلو نو او ما ته سر صلاح کول ما ته پلانکي یا ما داسې یو ویډیو کول څه خلاف څه کول ما به د هغه سره صلاح وکړو نو هغه ما ته وایي چې یار په دې کې ستا پیدا شته دا وکړه دې کې پیدا نشته دا مه کوه په دې به تا نقصان ورسي دغه خبره او یو مین خبر به کې دا وکړه ستانه به خفه م شو چا به ورته وسو یار زبیر شاه به یې خفه دی ستانه ستا نمبر به پیدا کوو ستا ته به ټلیفون کوو د زړه نه به د هغه بغض کې نه ایسته څه مسله به وه نو هغه به د بغض کې نه به ستا نه ایسته قدرمنو دا و صلاح الدین ورور چې یاره صلاح الدین ورور ډېر خفه دی په اقبال جان بلکې ټول نن دا ټوله بډخېله په اقبال جان ورور پسې خفه ده مونږ دعا کوو یار اقبال جان الله تعالی وبخي الله تعالی دې ول هغه جهان ښایسته کړي او موږ